مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعليم الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ د احد د غزا قصه په پوره تفصیل سره درته بیان کړه او خبره دې ځای ته رسیدلې وه چې دغه غزا آیا د مسلمانانو د فار شکست بلل کېدلی سي که یا؟ نو اوس به د هغه ځای څخه را شروع کړو. که موږ په دقیق نظر ورته وګورو او دغه جنګ و دوو حصو یا دوو صفحو ته وویشو، په دې کې هیڅ شک نسته چې د جنګ په دوهمه صفحه کې عسکري لوړوالی او تفوق د مشرکانو د لښکر و او دوی و چې پر میدان جنگ مسلطه وه. د ارواحو یا انسانانو تلفات د مسلمانانو په طرف کې ډېر او زړه دردونکي وه او د مسلمانانو یوې ډلې د شک وتلې شکست وخوړی، ځکه وتښتېده او لاړه او د جنگ حالات د مشرکانو په نفع وه. خو بالمقابل هلته یو څو شی شته چې موږ د دې څخه منع کوي چې موږ ووایو چې په دې جنگ کې فتح او بری د مشرکانو وو. هغه دا چې اول د کفارو لشکر دا ونه کولای سوای چې د مسلمانانو مرکز یا قرارګاه ونیسي یا یې تر تسلط لاندې راولي. دوهم، د مسلمانانو د لشکر ډېرې حصې و تیښتې ته رجوع نه ده کړې، که څه هم په لشکر کې ډېره بېنظمي او ګډوډي پیښه سوه، خو بیا هم په شجاعت او قربانۍ سره پر خپل مرکز او د قیادت پر ځای سره راټول او جمع وه. دریم، د مسلمانانو د لشکر څخه یو نفر هم مشرکانو د بندي پر قسم ونه نیوی او مشرکانو د مسلمانانو څخه هیڅ شی د غنیمت پر قسم وانخیستی. څلورم، کفارو د جنگ دریمه صفحه نکړه شروع، سره د دې چې د مسلمانانو لشکر په میدان جنگ کې موجود وو. دوی رهیس وه. په هغه وختو کې دا عادت وو چې فاتحه لشکر به 2 یا 3 ورځې پر میدان جنگ پاتې کېدی، خو مشرکانو دغه ورځ هم پر میدان جنگ نکړه تیر، بلکې ډېر ژر یې کډې وتړلې د مخه تر دې چې مسلمانان د میدان جنگ څخه ووځي. دوی میدان جنگ پرېښاوه. پنځم، مشرکانو دا جرأت ونه کړ چې مدینه منورې ته د منځیانو د نیولو یا مالو اخیستلو دپاره ورننوځي، که څه هم مدینه منوره فقط څو ګامه د دوی څخه لرې وه. د مدینه منورې لار و دوی ته خلاصه او د خلکو څخه هم خالي وه. نو دغه ټول شیان او علامې موږ ته په تاکید سره دا راښیي چې هغه څه چې قریشو ته په لاس ورغله هغه فقط یوه فرصه وه چې مسلمانانو ته ډېر تاوان ورسوي، خو په هغه خپل اصلي مقصد کې چې پس له محاصرې دي د مسلمانانو لشکر په کلی ډول سره محو او نابود کی
مطلق ناکام شو او ډیر ځله دغه تاوانونه لکه مسلمانانو ته چې ورسېده و فاتح او کامیاب لشکر ته هم پیښیږي. نو دا چې دغه جنگ دی د کفارو د پاره بری او کامیابی وي هیڅ کله داسې نه ده، بلکې د ابو سفیان دغه تلوار چې د میدان جنگ څخه ډیر ژر ووتی موږ ته دا ثابتوي چې دی پر دې بیریدي که د جنگ دریمه صفحه شروع سي د لشکر ماته او شکست خوري. او که موږ د حمراء الاسد په غزا کې د موقف تر نظر وباسو نو دا په تاکید سره ویلای سو چې هو ابو سفیان په بل جنگ کې د خپل لشکر پر ماته بیریدي. نو موږ دغه څېړنې په نتیجه کې دا ویلای سو چې دغه جنگ نه د مسلمانانو د پاره شکست وو او نه د کفارو د پاره بری او کامیابی و، بلکې دا فیصله کوونکی جنگ نه و. دا داسې جنگ وو چې هرې ډلې ته د کامیابی او تاوانو خپل حصہ ورسېده، چې داسې جنگ ته په حربي اصطلاح کې غیر منفصل جنگ ویل کیږي. او همدغه موضوع ته الله عزوجل د سورة النساء په 103 نمبر آیات کې اشاره کوي او فرمایي: ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. يعني اي مؤمنانو تاسو د کفارو په جنگ او تعقیبولو کې سستی مکوئ. که تاسو خوږیږئ نو بهشکه چې دوی هم داسې خوږیږي لکه تاسو چې خوږیږئ، او تاسو د الله جل جلاله څخه د اجر او ثواب امید لري چې کفار دغه امید نه لري. او الله جل جلاله پر هر څه عالم دی او د ښه حکمت خاوند دی. نو الله عزوجل دغه دوه لشکره یو د بل سره په دردو او زخمو کې سره مشابه کړ چې د هغه څخه موږ دا را ایستلای سو چې مسلمانان او مشرکان په دغه جنگ کې سره مساوي و، او دواړه ډلې په داسې شکل سره د میدان جنگ څخه ووته چې یوه هم غالب نه و. ورونو مسلمانان باید هیڅ کله د کفارو د جنگ څخه ونه بیریږي، په همت او مړانه باید د کفارو و جنگ ته وروځي. هو په جنگ کې به مسلمانانو ته دردونه، زخمونه، شهادتونه او تکالیف ورسیږي، خو کفارو ته هم په عین شکل سره دردونه، زخمونه، وژنه، ستړیاوي او تکلیفونه ورسیږي. مګر یو فرق موجود دی، هغه دا چې مسلمانان د دغه دردو او زخمو په مقابل کې د خپل رب څخه امیدونه لري، د ابدي ژوند راحتونه، جنتونه او نعمتونه غواړي. خو کفار هیڅ امید نه لري، فقط دغه دنیوي ژوند دی او هغه هم په دغه دردو. د احد پر غزا الهی تعلیق او تبصره. ورونو د الله جل جلاله د طرفه څخه د احد د غزا په متعلق آیاتونه نازل شوه چې دغه جنگ پر ټولو مهمو نقطو یې مرحله په مرحله روشنايي اچول، او هغه سببونه یې روښانه کړ چې دغه تاوانونه په وجود راوړل، او د ځینو مسلمانانو هغه ضعیف اړخونه یې ښکارا کړ کوم چې تر اوسه پورې په ځینو کسانو کې موجود و. هغه کسان یې متوجه کړ چې په دغه مهم او فیصله کوونکو وختو کې د هغو واجب وظیفه څه شي ده، او دغه امت چې تر نورو امتو افضل او بهتر دی هدف او مقصد څه شي دی. او بیا قرآن مجید د منافقینو حالات بیان کړ، هغه رسوا کړ، د هغه د زړه حالات ښکارا کړ چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره عداوت او هغه وسوسه او شبهه استکړه چې د ضعیف مسلمانانو په زړه کې ورګرځیدلې. هغه د سیسه او فتنه چې منافقینو او د هغو ورونو يهودو په مسلمانانو کې نشرولې هغه واضحه او افشا کړه، وهغه حکمتو او شو مقصدو ته اشاره وکړه کوم چې دغه جنگ په نتیجه کې په وجود راغله. مقصد دا چې د سورة آل عمران 18 آیات د احد د جنگ په باره کې نازل شو چې د جنگ اوله مرحله د الله عزوجل په دې قول سره شروع کیږي چې فرمایي: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ
یعنی کوم وخت چې ته د ورځې په اول کې د خپل کور څخه ووتې او په احد کې د مؤمنانو ته د جنگ د پاره ځایونه تیارول یا آماده کول او هغه آخرنی آیات چې د احد د جنگ پر نتیجه او حکمت شامله او جامعه تفسیره کوي د الله عزوجل هغه قول دی چې فرمایي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يعني الله عز وجل داسې ندی چې مؤمنان پر هغه حال پریږدي چې هم دا اوس تاسو یاست ترڅو چې الله جل جلاله ناپاکه د پاکو څخه جلا نکړي. يعني تاسو امتحانوي چې صادق او منافق مو سره جلا سي او الله جل جلاله داسې ندی چې تاسو په غیب باندې خبر کړي چې د منافقانو فرق او تمیز د مخلصانو څخه بیل امتحان څخه وکړي مگر الله عز وجل د خپل رسولانو څخه هغه څوک اختیاروي چې د عز وجل یې اراده وکړي. يعني دغه د غیب اطلاع په خپل رسولانو کې وهغه چاته ورکوي چې د عز وجل خوښوي. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. نو اے مؤمنانو تاسو پر الله جل جلاله او د هغه پر رسولانو ایمان او یقین ولرئ. که تاسو پر ایمان قائم پاتې او د بدو کارو څخه ځانونه وساتئ پس نو تاسو ته ډېر لوی اجر دی چې هغه جنت دی. ورونو علماء رحمهم الله وايي د احد په غزا کې او په هغه تکالیفو کې چې مسلمانانو ته ورسېده ډېری فائدې او الهي حکمتونه شته چې اوس به هغه لوی شیان درته بیان کوم. اول مشوره هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خپل ځان عملی کول. هر هغه کار چې به د مشورې لایق وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په هغه کار کې د خپل اصحاب کرام سره مشوره کول. موږ ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا نکړه خوښه چې د خپل اصحابو د هغه مشورې څخه مخالفت وکړي کوم چې ویل دشمن ته وروزو. که څه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خوښه و چې په مدینه منوره کې پاتې شي. دوهم په دغه غزا کې منافقان په ښکارا سره معلوم شو چې د دوی په حرکتو او افعالو مسلمانانو ته حکمتونه او مقصدونه په لاس ورغله چې مهم مقصد داسو چې مسلمانان یې د منافقانو د اختلاط څخه جلا کړ او دا د مسلمانانو د پاره په ورسته کې ډېری فائدې درلودې. نن ورځ به مهم داسې مثالونه لیدلي او اوریدلي وي. موږ ولیدل چې عبد الله ابن ابي ابن سلول 300 نفر خپل متابعين پس له هغه څخه چې د مدینه منورې څخه د مسلمانانو سره راووتل بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو څخه څنګه جلا کړ. پښکارا سره دا بهانه جوړ کړ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه مغرور ځوانانو رائے قبول کړ او ما غوندي د عقل او تجربو د خاوند رائے پریښول. خو په حقیقت کې د جنگ نه غوښتي نه غوښته چې ځان د خطر وضعیت ورواچوي چې دا د منافقانو د هغه معلومو علامو څخه دی. دوی غواړي چې د اسلام په نامه سره غنیمتونه لاسته راوړي او د اسلام په لار کې د ستړیاو او تاوانو څخه ځان وساتي. دوی په اسلام پورې په دغه دوه سبب لاس نیولې دي، یا دا چې د اسلام غنیمتونه غواړي، یا دا چې د اسلام په نامه ځان د مصیبتو او تکالیفو څخه ساتي. دریم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه جنگ کې د کفارو څخه مرسته او کومک ونه غوښته یا اصلا د هغو کومک نه کوي قبول. که څه هم د مسلمانانو شمیر ډیر لږ وو خو بیا یې هم د يهودو هغه کومک نه کوي قبول چې د قومي تعصب په سبب د احد جنگ ته وتلی و. ابن سعد رحمه الله په خپل طبقات کې وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل لا نستنصر باهل الشرك على الاهل الشرك، یعنی موږ پر مشرکانو په مشرکانو سره کامیابی نه غواړو. څلورم
که موږ دغه جنگ چې د مسلمانانو او کفارو په مابین کې وو و ټوله وخت متوجه سو و به وینو چې دغه وخت و دوه حصو ته ویشل کیږي. اوله حصه هغه ده چې مسلمانانو خاصتا غشي وشتونکو د خپل قائد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر عملي کړي وو، پر خپل ځایو ټینګ ناست وو. نو نتیجه چې شوه نصرت د مسلمانانو د لشکر او شکست د کفارو په لشکر کې شروع شو. ډیر ژر د 3000 نفرو مشرکانو په زړه بیره ننوته، خپل ځایونه پرېښول او په تېښته شروع وکړه. او دا د جنگ هغه وخت او هغه حصه ده چې الله عز وجل د هغه په باره کې فرمایي: ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. یعنی په تحقیق سره الله جل جلاله خپل وعده تاسو ته رښتیا کړه کوم وخت چې تاسو د الله په امر سره کافران وجل. دا خو د جنگ اوله صفحه یا اوله حصه وه. اوس د جنگ و دوهمه حصه ته راسه. دا هغه حصه ده چې مسلمانانو په مشرکانو پسې ځغستل او د هغو څخه غنیمتونه اخیستل. په دغه وخت کې چې هغه غشي وشتونکو د هغه غره څخه چې دوی پر ناست و و خپل ورونو ته وکتل چې تورې په لاس په دشمنانو پسې ځغلي مالونه او غنیمتونه ټولوي، دوی ته هم دا میل او رغبت پیدا سو چې دوی هم د نورو مسلمانانو سره د غنیمتو په ټولولو کې اشتراک وکړي. دغه میل په دوی کې دا فکر پیدا کړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوامرو وخت پای ته ورسېدی او دوی اوس د هغه اوامرو څخه آزاد دي. پر دوی دا نه ده لازمه چې تر هغو پورې دلته کښېني چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه امر ورته راځي. نو ویل راځي جنگ خلاصو. دا د دوی اجتهادي فکر یا اجتهاد و. خو د دوی په دغه اجتهاد کې د دوی امیر عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ او ځینو نورو اختلاف ورسره وکړي. مګر دغه فکر او اجتهاد خاوندان د غره څخه کښته سوه او د غنیمتو په ټولولو کې یې حصه واخیسته. د دوی دغه مخالفت نتیجه چې شي سوه هغه بیره چې د کفارو په زړه ننوتلې وه هغه د کفارو په نوې حمله بدله سوه. هغه خالد ابن ولید چې د تیښتې په حالت کې و د چم او حیلې په فکر کې سو. شاوخوا یې وکتل ویلې ده هغه غر چې ټینګ ساتل سوی وو اوس د هغه غشي وشتونکو څخه خالی دی، لکه نن ورځ چې د اسلام قلعه د ساتونکو څخه خالی ده. نو یو عسکري فکر په سر کې پیدا سو. فورا دی او د ملګری د هغه غره خواته ور وګرځیده. هغه لږ کسان چې پر غره پاته و هغه په شهادت ورسول او مسلمانان د شاده طرفه په غشولي. دا وار بیره د مسلمانانو په زړه ننوتل او هغه پیښه سوه چې د مخه مو درته بیان کړ. د جنگ پر دغه حصه الله عز وجل تفسیره کوي او فرمایي: حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. یعنی تر هغه وخت پورې تاسو کامیاب واست، مشرکان مو وجل ترڅو چې بزرس واست او په خپل مابین کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر کې سره مخالف سواست. چا ویل ځو چا ویل کښینو او پس له هغه څخه بو نافرمانی وکړه چې الله عز وجل هغه شی د ښکارا کوي چې ستاسو خوښ وو چې هغه نصرت او غنیمت وو. ځینې ستاسو څخه هغه څوک دي چې دنیا او د هغې دغه لږ او خصیص ژوند خوښوي او ځینې ستاسو څخه هغه څوک دي چې آخرت خوښوي. ورونو اوس نو تاسو وګورئ د دغه یوې خطا نتیجه څونه لو او عامه وه. د مسلمانانو په لشکر کې د یو څو لږو کسانو د خطا نتیجه و ټولو مسلمانانو ته ورسېده. الله عز وجل و مسلمانانو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نافرمانی نتیجه وروښول. ته د هغه لږو مسلمانانو هغه لږ خطا او د نن ورځې د مسلمانانو دغه ډیری او قسم قسم خطاوي او نافرمانی چې د عام او خاصو خلقو د ژوند په هر اړخ کې ویني
سره وسنجوه. بیا نو د الله جل جلاله و لطف او کرم ته فکر وکړه چې موږ ولې دغه خپل ګناهو په سبب نه هلاکوي. حتی امر بالمعروف او نهي عن المنکر مو پرې ایښي دي. کته په دغه باره کې فکر وکړي نو به د ځینو خلقو د هغه پوښتنې جواب در معلوم سي چې دوی وایي نن ورځ ولې مسلمانان د کفارو په مقابل کې مغلوب دي، حال دا چې موږ مسلمانان یو او هغه کفار دي. پنځم، موږ ولیدو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جنگ په دوهمه حصه کې ډېر آزار کړی سو. اوږه یې وکوټل سوه، سر مبارک یې زخمي سو، غاښ مبارک یې مات سو، پر مخ مبارک یې وینې په شدت سره بهېدلې، چې دا ټوله د هغه مسلمانانو د خطا نتیجه وه چې د خپل قائد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر څخه مخالفت وکړي. مګر په دې کې څه حکمت وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژل کېدو اوازه د مسلمانانو په صفو کې خپره سوه؟ جواب: د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د مسلمانانو ارتباط او د دوی په مابین کې د علیه الصلاة والسلام وجود د مسلمانانو د پاره داسې یو قوت وو چې دوی هیڅ کله د هغه د فراق او جلاوالي تصور نه کړی، او دوی هیڅ دا خیال نه کاوه چې موږ د تر علیه الصلاة والسلام وروسته د خپل ځانو د یو ځای کېدو یا یو قدرت د جوړېدو طاقت ولرو. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات داسې یو شی وو چې د دوی په زړه کې هیڅ نه ورګرځېدی، لکه دا شی چې دوی د خپل فکرو څخه غورځولی وو. او په دې کې هیڅ شک نشته که دوی دغه غفلت څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په واقعي وفات راویښ شوي وای، زړونه به چاودلی وای، هغه ایمانی بنیاد او اساس به رېږدېدلی وای. نو د الهي حکمت څخه یو هم داو چې دغه اوازه په مسلمانانو کې د دې لپاره خپره کړه چې دا هم دغه عسکري درسو په مابین کې د مسلمانانو لپاره یو لوی تجربه سي، او مسلمانان دغه اوازه په اوریدلو سره د هغه حقيقي وفات د ورځې لپاره چې خامخا راتلونکې ده د اوس څخه ځانونه آماده او وشکي. او کچیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د مابین څخه رحلت وکي نو دوی به بیرته وهغه خپل شرک ته نه ګرځي. او د همدغه عظیم درس لپاره هغه آیات د هغو کسانو پر حال د تبصره پر قسم نازل سو کم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجل کېدو د خبر په اوریدلو سره ضعف او سستی ورته پیښ شو. کم چې الله عز وجل فرمایي: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم ندي مگر د الله یو رسول دی. په تحقیق سره تر علیه الصلاة والسلام د مخه ډیر رسولان تیر شوي دي. ایا کدی صلی الله علیه و آله وسلم مرسي یا شهید کړسي نو تاسو به بیرته پر شا او هغه خپل کفر ته ګرځي؟ او هر څوک چې بیرته هغه خپل کفر ته وګرځي نو هیڅ کله و الله عز وجل ته هیڅ ضرر نه رسوي. او شکر کوونکو بندگانو ته به الله عز وجل ډیر ژر د خیر بدله او جزا ورکړي. نو دغه درس ایجابي او مثبت اثر په هغه ورځ ښکارا سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واقعا د رفیق اعلا و طرف ته رحلت وکړي. نو دغه د احد اوازه او هغه چې د هغه اوازه په سبب دغه آیات شریف نازل سو مسلمانان یې وش او یو حقیقت ته متوجه کړ. په کوم ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واقعا هم رحلت وکړي مسلمانانو په غمجن زړه د هغه سره وداع وکړه او د هغه امانت وساتلو ته متوجه شو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته ورپرې ایښی وو چې هغه د دعوت او فی سبیل الله جهاد امانت او دغه امانت په ساتلو سره مسلمانان په خپل ایمان کې قوي او په عقیده کې شدید پاتې شو. منګر نن ورځ پر دغه نو تاسو نور تفسیر وکړي. شپږم،
د انبیاء علیهم السلام د ژوند عادت داسې وي چې یو وار په امتحان مبتلا کیږي او بیا آخرنی کامیابی د دوی وي. او په دې کار کې حکمت دا دی که همیشه کامیابی د انبیاء علیهم السلام سره وي نو به په مسلمانانو هغه څوک نه نوځي چې واقعا مسلمانان نه دي، نو به صادق او منافق نه سره پیژندل کیږي. او که همیشه شکست د دوی سره وي نو هغه د بعثت او نبوت مقصد نه تر سره کیږي. نو د الهي حکمت دا تقاضا و چې نصرت او شکست یې دواړه سره یو ځای کړه چې صادق د کاذب څخه معلوم او جلاسي. او دا هم په دې سبب چې د منافقانو نفاق د مسلمانانو څخه پټ و. کوم وخت چې د احد دغه قصې پیښ شوې او منافقانو هغه خپل نفاق په قول او عمل کې ښکارا کوي، مسلمانان پوه شول چې دوی په لباس کې دشمنان لري، نو وهغه ته آماده شو او د هغه څخه ځانونه وساتل. په ځینو ځایو کې د نصرت او برید زندیدل د نفس شکست دی. کوم وخت چې مسلمانانو ته د شکست حالات پیښ شو صبر یې وکړي او منافقان عاجز شول. الله عز وجل د خپل مؤمنو بدنګانو د پاره په جنت کې داسې کورونه او منزلونه جوړ کړي دي چې دوی په خپل عمل سره وهغه مقام ته نشي رسیدلای. نو ځکه ودغه بندگانو ته داسې تکالیف او زحمتونه پیښ کړي چې د هغو په واسطه سره وهغه خپل منزل ته ورسیږي. نه هم تاسو په هیڅ چې شهادت د ولایت د لوړو درجو څخه دی، نو الله عز وجل خپل خاص بندگان په دغه درجه سره خاص کی شهادت ورنصیب کی. لسم الله عز وجل د خپل دشمنانو د هلاک او په دوزخ کې د سخت عذابو اراده فرمایلی ده. نو خود و دوی ته داسې اسباب برابر کی د مسلمانانو ګناهونه تویږي او د کافرانو د هلاک سبب ګرځي. یو لسم تاسو راسي چې یو څه هغه حالات ته متوجي سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب په هغه وخت کې یو په بل پسې وژل کېده چې دوی د علیه الصلاۃ والسلام ساتنه په خپل بدنو سره د مشرکانو د غشو او د توري د ضربو څخه کول. دوی د غشو تر باران لاندې یو په بل پسې وځارېدل، خو د دوی ټول کوشش داو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند وساتي او بل یې د هیڅ شي پروا نه درلوده. دغه عجیب قربانی او فداکاری سبب او مصدر چی شو؟ دغه اول مصدر ایمان پر الله او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، او دوهم مصدر یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت. دغه دواړه چې سره یو ځای سو دغه عجیب قربانی او فداکاری په وجود راوړ. نو نن ورځ هم یو مسلمان و دغه دواړو مصدرو ته اړ او محتاج دی. یوازې دا کفایت نه کوي چې یو څوک پر هغه عقیدوي شیانو د ایمان راوړلو دعوه وکړي کوم چې پر هغه ایمان راوړل لازم دي، ترڅو چې زړه د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په محبت سره ډک نشي. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث متفق علیه کې فرمایي: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. یعنی تر هغه د یو چا ایمان کامل نه دی ترڅو چې زه هغه ته تر خپل پلار او خپل زوی او تر ټولو خلقو خوش او ګران نسم. او دغه محبت تفصیل او بیان داسې کیږي. الله عز وجل و انسان ته عقل او زړه ورکړي دي. عقل د دې د پاره دی چې په هغه سره فکر وکړي او پر هغو شیانو ایمان راوړي چې پر هغو باندې ایمان راوړل فرض او ضروری دي. او زړه د دې د پاره ورکړي دي چې هغه د هغه چا او هغه شی په محبت کې استعمال کړي چې الله عز وجل د هغه په محبت سره امر کړی دی، او د هغه چا یا شی په بغض او عداوت کې استعمال کړي چې الله عز وجل د هغه په بغض او عداوت سره امر کړی دی. نو کزړه د الله عز وجل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د صالح بندگانو په محبت نزي مشغول، خامخا به د شهواتو، خواهشاتو او محرماتو په محبت سره ډک سي. او کدا چیرې زړه د شهواتو او خواهشاتو په محبت ډک سو
نو هیڅ کله یوازې عقیده د دې سبب نسی ګرځیدلای چې خپل خاوند د قرباني او فداکاری و یو عمل ته هم آماده کړي چې دغه حقیقت هغه شی دی چې د تربیه او اخلاق علماو د اولویات څخه بللی دي او تجربو هم دغه شی ثابت کړی دی. د دې د پاره به یو ښکاره مثال درته بیان کوم. د امریکا حکومت دا و نسوای کولای چې هغه شی عملی کړي چې پر هغه ایمان درلودي او د هغه شی پر پایده عقیده درلوده. په 1933 میلادي کال کې د امریکا حکومت یو قانون صادر کړ چې په هغه قانون کې د شرابو استعمالول په عام مجلسو کې منع و. خو پر دغه قانون لږ موده لا نه و تېره سوې چې قانون جوړونکي بیرته پر شا ولاړه او د شرابو د نه څښلو د درد په سبب یې هغه قانون چې دوی پر ځان لازم کړی وو بیرته لغوه کړ او بیرته خپل جامونه په عام مجلسو کې ډکول. مګر بالمقابل هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب و چې نسبت د اوسنی عصر و امریکایانو ته د ثقافت او مدنیت د فائدو او ضررو په پوهه کې هیڅ نه و مګر فقط د الله عزوجل د امر په اوریدلو سره چې شراب مچشي هغه جان چې په شرابو ډک و سره کړه، هغه خمان چې په شرابو ډک و مات کړه، حتی هغه ګلاسونه چې شراب یې پکې چشل مات کړه او په لوړ आवाज ویل انتهینا یا رب انتهینا، پریم شول یا رب پریم شول. نو د دغه دوه ډلو په مابین کې دا فرق وو چې د صحابه کرامو په زړه کې یو شی وو چې د هغه محبت یې درلودي، نو ځکه خپل خواهشات د الله عزوجل د احکام تابع ګرځولي و. نو دغه قلبي محبت وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو پر زړه غالب وو او دغه محبت دوی داسې کړی و چې خپل ژوند د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ژوند قرباناوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې لپاره د مرګ په غیږ ورتلل. د احد په غزا کې داسې ډېر نادره مشاهد او حالات شته چې دغه قلبي محبت ښکارندوی دي. خو که په دغه اوسنی عصر کې د مسلمانانو زړونه په دغه محبت سره ډک سي، داسې محبت چې دوی یو څه د شهواتو او انانیت څخه لري کې، داسې محبت چې د دوی پر شهواتو او خواهشاتو غالب سي، نو به څه پیښ شي؟ دغه اوسنی مسلمانان به یو نوې مخلوق سي، خپل شان او شوکت به د مرګ د خولې څخه راوباسي، پر خپل دشمنانو به کامیاب سي. که څه هم دغه کار په مخ کې ډېر مشکلات او خنډونه وي، پر هغو ټولو به دغه قلبي محبت په سبب کامیاب سي. او که ته غواړې چې دغه محبت خاوند سي او دغه محبت ته لار پیدا کړې، نو فقط دغه راتلونکي څلور شی عملي کړه. زړه به د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په محبت ډک سي. اول تر ټولو د مخه د الله عزوجل ټول عبادتونه د زړه په حضور او بیر سره کوه. کله نا کله و الله عزوجل ته دعا عجز او زاری کوه. دوهم د الله عزوجل ذکر او یاد ډیر کوه، همیشه لا اله الا الله او سبحان الله وایه. دریم پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود ډیر وایه، د هغه علیه الصلاة والسلام په سیرت، اخلاق او شمائلو کې فکر کوه. څلورم د الله عزوجل په هغه نعمتو کې ډیر فکر کوه چې تاسو درکړي دي او هغه یادوه. محترم ورونو، که د احد پر غزا نور هم و تفسیر کولو ته دوام ورکم، پوره یو کتاب ځنی جوړیږي، خو زه به په دغه اندازه سره کفایت وکم. نور نو تاسو کولای شئ چې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم پر هر ماده په خپل تفسیر وکړئ. دا فقط و تاسو ته لارښوونه و چې څنګه او په کومه طریقه سره د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم څخه حکمتونه او درسونه را استلای شي. ورونو، دا د احد د غزا قصه و، هغه لو او شدید غزا چې پر مسلمانانو تیر شوې ده. دا هغه غزا و چې د مسلمانانو د پاره ډېرې تجربه او درسونه پکښې و. او اوس به هغه حادثات او واقعات درته بیان کم چې د احد او د خندق د غزاو په مابین کې پیښ شوي دي. ورونو،
جنگ د مسلمانانو پر شهرت ډیر بد اثر وکړ. د خلقو د زړه څخه د دوی هیبت ووتی. خلقو ته ضعیف ښکارا شو. پر مسلمانانو داخلي او خارجي مشکلات زیات شو. پر مدینه منوره د هر طرفه خطرونه راوګرځیدل. يهودو، منافقانو او صحرایي عربو په ښکارا سره د دشمنی اعلان کاوه او هرې ډلې دا اراده کړې و چې مسلمانانو ته یو تکلیف پیښ کړي، بلکې دا یې امید وو چې مسلمانان ختم او فیصله کړي. نو ځکه د احد پر جنگ 2 میاشتې لا نوې تېرې شوې چې د بنو اسد قبیله د مدینه منورې د حمله لپاره ځانونه آماده کول، او بیا د هجرت د 4 کال د سفر په میاشت کې د عضل او قاره قبیلو داسې یو چم او د سیسه جوړ کړ چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د اصحابو څخه د 10 نفرو د وژل کېدو یا شهادت سبب وګرځیده. او په عین دغه میاشت کې د بنو عامر قبیله داسې یو خیانت وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او یا نفر اصحاب کرام پکښ ووژل شول، چې دغه واقعه د بئر معونه په واقعه سره مشهوره ده. همدارنګه د بنی نظیر يهودو په دغه وختو کې پښکارا سره د دشمنی نارې وهلې، ترڅو چې دغه کال یعنی د هجرت د 4 کال د ربيع الاول په میاشت کې داسې یو چم جوړ کړي چې په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د وجلو اراده کړې و، او د هجرت د 4 کال د جمادی الاول په میاشت کې د بنو غطفان قبیله پر مدینه منوره د حمله اراده وکړه. مقصد دا کم هیبت او دبدبه چې مسلمانانو د احد په جنگ کې د لاس ورکړه، د هغه په سبب تر یو وخت پورې مسلمانان د هر طرفه د خطر سره مخامخ وو. مګر دا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم حکمت وو چې د احد جنگ پای ته ورسېدی او په نن کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د خپل اصحاب سره په دشمن پسې وحمراء الاسد ته وځي. په دغه کار سره تر ډیره اندازې د خپل لشکر هیبت او شهرت وساتي. په دغه کار سره د مدینه منورې يهود او منافقان په حیرت کې واچول، او بیا تر هغه وروسته نور داسې عسکري تر سره کړې چې په هغه سره یوازې دانه چې مسلمانانو خپل پخوانی هیبت لاس ته راوړي، بلکې تر هغه زیاتوب هم وکړي. نو زموږ په راتلونکي بحث کې به ان شاء الله تعالی دغه موضوعات په تفصیل سره درته بیان شي. اول، هغه څوک چې د احد تر غزا وروسته د مسلمانانو پر ضد راپورته شو هغه د بنو اسد قبیله و، غواړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي، ځکه د دوی دا خیال وو چې مسلمانان د احد د جنگ په واسطه تر اوسه ضعیف دي. نو یې دا فکر کاوه چې پر مسلمانانو په ډېره اساني سره کامیاب کیږي، او دغه یې موقع ده چې پر مدینه منوره حمله وکړو او د مدینه منورې خیر او برکت چې مقصد یې میوه او مالونه و یوسف. د بنو اسد د قبیله مشر چې طلیحه ابن خویلد نومېدی، دی هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت په وختو کې د نبوت دعوه وکړه، او د ردت په جنگو کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ماته ورکړه او دی وتښتېد، او بیا دغه طلیحه په وروسته کې مسلمان سو او د فارس سره په جنگو کې په شهادت ورسېدی. نو د مدینه منورې استخباراتو دا خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورساوه چې طلیحه او د دورور سلمہ په خپل قوم کې ګرځي او خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جنگ ته سره یو ځای کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی تر حمله د مخه د مهاجرینو او انصارو څخه یو ټولي جوړ کړ چې د افراد شمیر 150 نفر وو، او دغه ټولي قومندان ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ مقرره کړ. ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ د هجرت د 4 کال د محرم په میاشت کې د بنو اسد د قبیله پر طرف حرکت وکړ. بنو اسد په دې حال نه دي خبر، د هغو تر آمادګۍ او حمله د مخه د هغو په بخبرۍ کې د مسلمانانو د طرفه حمله پر وسو. د بنو اسد قبیله سره وپاشل شو او په تېښته ځانونه خلاص کړ، او مسلمانانو د هغو شان او پسونه په
غنیمت سره واخیسته او بیرته مدینې منورې ته سالم او غانم ولاړ. په دغه حمله سره د بنو اسد قبیله وبېرېده او پر مدینه منوره هغه خپل حمله پرېښول او ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ پس له هغه څخه چې مدینه منوره ته ورسېدی تر هغه زخم یې ویني الاسبه چې د احد په ورځ زخمی شوی وو او پس له لږ مودې څخه وفات شو. د خالد ابن سفیان الحزلی د وجلو د پاره د عبد الله ابن انیس رضی الله تعالی عنہ لېږل. ورونو د مدینه منوره په جنوب کې و مکه مکرمه ته نږدې یو قبیله اوسېده چې د حذیل قبیله ورته ویل کېده او دغه قبیله مشر او رئیس خالد ابن سفیان الحزلی نومېدی. دغه خالد ابن سفیان غوښته چې پر مدینه منوره یو قوي او شدیده حمله وکړي. نو دغه حمله د کولو د پاره د لشکر په جوړولو او راټولولو شروع وکړه. د هر ځای څخه خلک ورته راتله. دلته بیا د مدینه منوره استخباراتو دا خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورساوه چې خالد ابن سفیان د مسلمانانو د جنگ لپاره لشکر جوړوي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اراده وکړه چې د مخه تر دې چې دای پر مدینه منوره حمله وکړي باید مسلمانان د دې حمله او خطر څخه خلاص. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه یو نفر اختیار کړ چې ډېر هوښیار، ذکی، دلاوره او جنگي پهلوان. دغه سړي نوم عبد الله ابن انیس. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل ولارسه کدی وکولای سوای چې خالد ابن سفیان ووجنه ووجنه. عبد الله ابن انیس ویل یا رسول الله زه خالد ابن سفیان پرنګ نه پیژنم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هر وخت چې ووینې زړه به د بیر ډکس یعنی ځنی و به بیرېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خالد ابن سفیان د پیژندلو د پاره دغه نشانی ورته ویل. خو عبد الله وای زه دغه خبرې څخه ډېر په تعجب کې سوم ځکه زه هیڅ وخت د هیڅ چا څخه نه وم بیرېدلی او اوس څنګه بیرېږم. خیر عبد الله ابن انیس رضی الله تعالی عنہ د تک د پاره ځان آماده کړ او یوازې رهیسو د مدینه منورې څخه قریب تر مکه مکرمه پورې تګ وکړ. دغه سریه ته د عبد الله ابن انیس سریه ویل کېږي ځکه دای په خپل یوازې یو ټولي و چې د یو جنگي عسکري هدف او مقصد د پاره رهیسوي او پر ټوله لار یوازې رهیو. پر لار نه د څخه څوک بیریږي او نه په د پروا کېږي ځکه د یو نفر دی او اسلحه هم ورسره نشته. د فقط یو خنجر د ځان سره پټ اخیستی وو، نور نو د باندې نه تور لري نه نور اسلحه. د مازیګر د لمانځه وخت وو چې د بني حذیل و منطقه ته ورسېدی. هلته یې غونډې ته وختي د الله عزوجل په اراده کوم وخت چې د غونډې ته وختي هلته یو نفر ولیدي چې شذ هم ورسره دي. د هغه نفر په لیدلو سره د عبد الله رضی الله تعالی عنہ زړه په بیره ډک شو. دغه سړي څخه ډېر و بیرېدی او دا هغه علامه او نشانی و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خالد ابن سفیان د پیژنګلوي د پاره ورته ویلی و. عبد الله وایي زه پوسوم چې دغه نفر خالد ابن سفیان دی او زما د مقصد سړی هم دغه دی باید وی وجنم او اوس د مازیګر د لمانځه وخت دی. کلمنځ کوم شاید دی راڅخه ولاړ سي او کدی وجنم شاید لمونځ راڅخه قضا سي. نو زه د پر طرف رهیم او په اشاره سره لمونځ کوم ترڅو چې خالد ته ورسېدم مال منځ پوره کړی وو. خیر خالد ته ورسېدم. خالد پښتنه راڅخه وکړه چې څوک یې؟ ما ویل د خزاعه د قبیله یو نفر او اوریدل مې دي چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ د پاره لشکر جوړوي. نو مې دا خوښه وبلل چې ستا سره په دې جنگ کې شریک سم. خالد ویل هو شریک. ما نور خبري ورسره شروع کړې. خالد زما د طرفه مطمئن او بیغمه و ځکه زما سره هیڅ اسلحه نشته. نو ده هم مجلس را سره شروع کړ او هغه د سره ملګری شذي زموږ څخه یو څه لري سوی. عبد الله رضی الله تعالی عنہ وایي
کم وخت چې ښځې لرې سوې نو مې خنجر راویستی او پر خالد وارونه کوم تر څو چې دا مې یقین سو چې اوس نو مړ دی. د خالد سر مې پرې کړ او را سره وامې خستی. وروسته ښځې راغلې که ګورې سړی مړ پروت دی او زه تللی یم. ښځو نارې او بغارې کړې. څو خلک سره راټول سوه خو عبدالله تللی او پټ سوی و. عبدالله رضی الله تعالی عنه د هجرت د 4م کال د محرم د میاشتې پر 5م تاریخ په دغه خپل وظیفه پسې د مدینې منورې څخه رهي سو او د شنبې په ورځ چې د محرم د میاشتې 23 تاریخ وو بیرته مدینې منورې ته ورسېدی چې په دې حساب عبدالله رضی الله تعالی عنه 13 ورځې د مدینې منورې څخه غائب وو. او اوس چې عبدالله مدینې منورې ته ورسېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د لري ولیدي ورته خندل او وی فرمایل افلح وجهك يا عبد الله. عبد الله ویل افلح وجهك يا رسول الله. ورونو دا د عربو اصطلاح و چې یو څوک به پر خپل مقصد کامیاب سو دغه جمله به ورته ویل چې د داسې ده کامیاب او مقصد ته ورسېدی استامخ. نو ځکه د دواړو د طرفه دغه جمله وویل سو او عبد الله رضی الله تعالی عنه د خالد سر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخته کښېښاو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لکړه و عبد الله ته ورکړه او وی فرمایل د قیامت په ورځ دغه لکړه زما او ستا په مابین کې علامه او نشانه ده. عبد الله رضی الله تعالی عنه دغه لکړه د مرګ تر وخت ورسره وساتل او د مرګ په وخت کې وصیت وکړي چې دغه لکړه د زما سره په کفن کې کښېښول شي. خالد ابن سفیان الهذلی چې د کفارو د رئیسانو څخه یو رئیس وو په دغه طریقه سره ووژل شو او د عبد الله ابن انیس په همت او مړانه سره مسلمانان د هذیل د قبیله د هغه لوی ځکه د خالد ابن سفیان په وژل کېدو سره د هذیل قبیله سره وپاشل شو او پر مدینه منوره حمله پاتې شو. محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.